کرکټ د سولې او مینې سمبول دا د خوست په میشانک لوبغالي کې د خوست غوره لیګ د ټینس بال له سوریزه سیالیو وروستۍ لوبه ده چې د لکڼو او حاجي ولی کرکټ اکاډمي لوبډلو ترمنځ یې د سلګونو په کرکټ مینو نندارچیانو چې لوبې ته ځانګړی رنګ ورکړی و په راتګ سره ترسره شوه. یا د لوبې چې له تیرو 3 اونیو راهیسې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، تیره ورځ یې وروستۍ لوبه د حاجي ولی کرکټ اکاډمي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دغه لیګ جوړونکو له ژمن سره په خبرو کې زیاته کړه چې خوست بشمېره میدانونه سهولتونه لري خو دوی ته زمینه نه وه مساعده شوې، نو په دې خاطر موږ وغوښتل چې هغه لوبغاړي هغه استعدادونه چې پټ دي راښکاره شي، موږ دغلته مرکز کې دوی ته زمینه مساعده کړه، دوی ته مو سیالۍ تیارې کړې. تقریبا 40,000 افغانیو په تعداد سره موږ ګټونکي لوبډلې ته او 15,000 افغانۍ موږ دوهم مقام ته په نظر کې نیولې. بل لوري بیا لوبغاړي یا د لوبې د دوی لپاره خورا مهمه یاد کړي، خو له کرکټ بورډ څخه یې غوښتنه وکړه چې نویو لوبغاړو ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي. د تفریح لپاره جوړ شوی وي اختریز ټورنمنټ و تر دې وخته پورې دمه ولرله، دا چې نن فیلوبه ده ټینس زیات نه دی په کار، زمونږ چې کوم مسلک ته هغه اړبال دی باید هغه وکړو. هغې سره په څنګ کې یو نیم اجدام ښه دی، هغه د پاور هټ لپاره د لوبغاړو د پرمختګ لپاره جوړ شوی چې لوبغاړو استعدادونه په دې کې وګورو او د کرکټ د دوی پرمختګ وکړي. دغسې ټورنمنټونه خو لوبغاړو ته ډېر مورال ورکوي. موږ د کرکټ بورډ نه ما غوښتنه دغه دو چې دغسې لکه څنګه چې دغه ټینس بال ده داسې هډبال ټورنمنټونه په لاره وچوي، کرکټ بورډ توجه وکړي ته نو ډېره به انشاءالله ښه وي. یاد دې وي چې په دغو لوبو کې د افغانستان کورني کرکټ نوموتو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې.